ډیر سوالونه بې ځوابه پاتې کیږي، ته خو زه غم د جنابه پاتې کیږي. انسانیت باندې زړه وسوځوه هله دا چاړه درنه قصابه پاتې کیږي. انسانیت باندې زړه وسوځوه هله دا چاړه درنه قصابه پاتې کیږي. پوه شوم ته مې زندګي جوړېدی نه شي، اوبه ځي ریګ له دریابه پاتې کیږي. پوه شوم ته مې زندګي جوړېدی نه شي، اوبه ځي ریګ له دریابه پاتې کیږي. میکده څه 2 رکعاته لمونځ بهتره دی، میکده څه 2 رکعاته لمونځ بهتره دی، پرې تارونه له ربابه پاتې کیږي. میکده څه 2 رکعاته لمونځ بهتره دی، پرې تارونه له ربابه پاتې کیږي. هیله من د ګناهونو قرباني شو، خدایه هر ځله ثوابه پاتې کیږي. ښه وایې اشنا د ننګیالو خبرې نورې دي، پوه شوه د الفت د لیونو خبرې نورې دي. دا لږه کیسه زما د غم وه چې تا واورېده، مه کړه بیړه ودرېږه یو څو خبرې نورې دي. ساتلی مې د ښو ورځو یارانو خو اوس نه دي، زه دوی باندې دوی ما باندې ودانو خو اوس نه دي. یو وخت ما به ته غوښتې تا، زه غوښتم له خدایه له سترګو نه مو څاڅکې را روانو خو اوس نه دي. ژوند مو بدل شو په تنور، اخی لکه چې ودلې د مور اخی. او یو خو د پلار سرسخت د مینې خلاف، بل د لوچک ناولی ورور اخی. اوس به د خلکو خلو کې ګرد تاویږو، اوس به مو وژني په دستور اخی. موږ اصلي ګریوان ښیو چې پراته یو، موږ بېوسه پښتانه یو چې پراته یو، هرې خوا ته چې اندام اندام پراته یو، د دې ښیو چې ټول مړه یو چې پراته یو. لکه د ژمي په سحر کې چې زیړ لمر خوند کړي، داسې هر وخت زما په څنګ زما دلبر خوند کړي. دلته ته ګټه تاوان مه ګوره، د زړو سودا ده، حاجي صاحبه یو نیمکار خو سر په سر خوند کړي. تا یادومه مرمه او ځان سوځومه مرمه، ستا رالیږلی تصویر نور ړنګومه مرمه. ته مې له لاسو وتې رب یادومه مرمه، او د کلي ښې خاطرې ښار کې ساتمه مرمه. د وصال ګټې مو تاوان کړی دی، ملا په نیمه شپه اذان کړی دی. خو ما چې مړ یې نو ژوندی څنګه یې عجیب تاپوس رانه جانان کړی دی. هر وخت مزل وي خو منزل نه مومي، جادو چا داسې په کاروان کړی دی.